پنجاب کې له یو اویا کلن سړي سره یو هلک غلط کار کړی دی چې نن سبا ویډیو په سوشل میډیا باندې ډیره ښکته او پورته کیږي. دوستانو که غواړئ چې همدا ویډیو وګورئ او په اړه یې پوه شئ چې دغه بوډا سړی او دغه هلک څوک دي او ولې یې داسې غلط کار کړی دی، نو ویډیو تر اخره وګورئ. په همدې ویډیو کې تاسو ته د دوی دغه ویډیو هم درښایم او دا هم درته وایم چې دغه ویډیو چا او د څه په خاطر وایرل کړې ده. او دوستانو له هر څه نه مخکې که تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو له تاسو درنو لیدونکو څخه مو یو وړوکی خواست او هیله ده چې زموږ چینل پښتون ټایم همدا اوس سبسکرایب کړئ. ملګرو سړی حیران شي چې په دې اسلامي معاشره کې څه روان دي. تاسو یې په سکرین لیدلی شئ چې دغه سړی تقریبا 80 کاله عمر لري چې د زوی په عمر یو هلک سره غلط او ناروا کار کوي. دوستانو دغه سپینګیري سړي له دغه هلک سره غلط کار کړی دی، خو سړی حیران دي ته شي چې دغه سړي او یا هم دغه هلک دغه ویډیو د څه په خاطر جوړه کړي او بیا وروسته یې په سوشل میډیا باندې اپلوډ کړې ده. اول خو دوی داسې ناروا عمل کړی دی، دوهم دا چې دوی یې ویډیو جوړه کړې ده او په سوشل میډیا یې خپره کړي تر څو د نورو ذهنونه هم ور خراب کړي. ملګرو دغه ویډیو ماته یو ملګري په واتساپ راولېږله چې بالکل د کتلو نه ده او ډیر غلط او فحشا او ناروا کارونه پکې کوي، خو په ډیر معذرت سره د یوټیوب د پالیسي په وجه زه یې دلته تاسو سره نسم شیر کولی. که بیا هم د ثبوت لپاره د کوم ورور په کار وي نو کمنټ وکړئ او دغه ویډیو به تاسو ته هم درولېږم، تاسو یې په خپله وګورئ او بیا وروسته قضاوت وکړئ. دوستانو زموږ د ویډیو د جوړولو مقصد هیڅکله هم دا نه دی چې خدای مکړه د چا بېعزتي وکړو او بیا د داسې سپینګیري. زموږ هره ویډیو د معاشرې د اصلاح لپاره ده. د دې ویډیو په لیدو مې هیڅ هم زړه صبر ونه کړ او ډیر زیات خفه شوم چې زموږ په مسلمانه معاشره کې دا څه روان دي. دوستانو که دغه ویډیو مو په کار وي نو موږ ته په کمنټ کې ولیکئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته په وخت در ورسیږي. تر بل ویډیو مو په لوی او بخونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.